بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه ته هرکلی کوم. په میدان وردګ ولایت کې د غواګانو فارم لرونکي وایي فارمونه یې تر ډیره معیاري تولیدات یې ښه او په دې ولایت کې د شیدو پروسس خونې نشتون له ستونزو سره مخ کړي. دوی له مسؤلینو غواړي چې ورته د شیدو پروسس خونې جوړې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې مولوي حبیب الله شاکر په رسمي ډول د بامیان ولایت د نوي امنیه قماندان په توګه معرفي شوی او خپل کار یې پیل کړی دی. د بامیان والي مولوي عبدالله سرحدي په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې تغییر او تبدیل په نظام کې یو اصل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د خوست امنیه قماندانۍ امنیتي ځواکونو هغه ځوان له بنده آزاد کړی چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د خپلو دریو وروڼو او تره له لورې په زنځیرونو تړل شوی و او زنداني شوی و. یاد وزارت زیاتوي چې د پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او د نورو ښکېلو کسانو د نیولو هڅې هم روانې دي. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتوولي ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت بهسود ولسوالۍ کې د پخواني ماین په چاودنه کې یوه کوچي خپله پښه له لاسه ورکړې. د یاد ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي په پیښه ژوره خواشیني ښودلې او ټپي ته یې د متعال رب له دربار څخه د بیړنۍ روغتیا غوښتنه کړې. د ویلو ده چې د یاد ولایت په کچه د ماین پاکۍ ټیمونه دا مهال په جغتو ولسوالۍ کې د ناچاوده توکو په نښه او له منځه وړلو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي د موزیمونو د یووالي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې ویلي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د تاریخي آثارو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه شوې. ښاغلي فراهي زیاته کړې اسلامي امارت د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوي او د نویو تاریخي سیمو د کشف برخو کې ګټور ګامونه پورته کړي. د ښاغلي فراهي په وینا اسلامي امارت د ملي موزیم سربیره جهادي موزیمونو ته چې د افغانانو سپېڅلې جهادي مبارزه نندارې ته وړاندې کوي ځانګړې پاملرنه کړې ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې 246 افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او تېره ورځ هیواد ته راستنه شول. د یاد وزارت په وینا دغه افغانان د اوسېدو قانوني اسنادو له درلودلو سره سره نیول شوي وو چې له یوې څخه تر 10 ورځو یې بند کې تېرې کړې وې.